وڅوک یې سیالي کولی نشي نو دا د حقا زامن یو ځای ځي و راځي نه حقا زامن به ستا رقم وي نو حاجي متو حاجي رفیع در یادوم ونیکو تر ځان ورباندې ګران یې نو دا څه نه خاندي تل په ځان کې چې راځي نه وما مینه ورسه حال یې واخله نو لالو پټان ستا د راتلو په تامه وینه ودیازیا ولاره د ډېر ګران دی نو دی ښه انسان دی زه یې هر وخت یادوم او مامین خان و د دې ملګرو چې د زمرونو د نوټو خونه یې وکړي او سردار اسرار هم د نوټو خونه یې وکړي خاص کار دغه یې پرمانشته وام خار به د رکیب سي وایه څو جوړې کالي غواړې زه لا تر تا جار یم ته خو سیمه او میموري غواړې خار به د رکیب سي وایه څو جوړې کالي غواړې زه لا تر تا جار یم ته خو سیمه او میموري غواړې زه لا تر تا جار یم ته خو سیمه او میموري ومایبولا زړګه یې راسه نو زه ستا دپاره خدای ته ډېر کوم سوالونه و حاجي رفیع باندې ډېر ګران دی نو حاجي متو سره یو ځای وخت تېروي نه قبول دي ستا یاري کله پرېږدم و نجیب الله ته ورته ګران یې نو دا شعیب خان تنها دي هر وخت جار یې سم و حتی ولاره یادیږي نو نن یې دیدن ته زه حتمن ورځم مینه پر دا بې ننګه یار د ګر څه څوک اعتبار نه کوي پر دا بې ننګه یار د ګر څه څوک اعتبار نه کوي او لالو پټان هم پر دغه دا کا د زامنو پر غزله د نوټو خونه یې وکړي دغه یې پرمانشته لکه د زونګ سیګنل پر یو ځای باندې کار نه کوي پر دا بې ننګه یار د ګر څه څوک اعتبار نه کوي لکه د زونګ سیګنل پر یو ځای باندې کار نه کوي لکه د زونګ سیګنل پر یو ځای باندې کار نه کوي
کوي وحاجی متو نن ډیر خوشحال دی نو نن د حقا زامن یو ځای راغلي دي ونیکو وتا ته زه دا وایم نو محب الله تر تا خپل سر قربان وینه وسنه کته وارخطا نسینو لالو پټان ورور دي هر څه درسم وینه ومامین خیر یواری راسنو ستا دراتلو پتا مناستی مړ بسم وداغنن شپه د خوشحالي ده نو ټول د حقا زامن راغلي خوشحال یم وحاجي متو دشمن دي سوسونو حاجي ربي بينن خوله ورماته کینه زه چې په اور وسوم ستا د مینې توبه مې وکشه د بل چا د مینې زه چې په اور وسوم